په دې ویډیو کې زه غواړم څلور نوي فنکشنونه وښیم. یو د سیو یا د ثبتولو دی چې هغه د کنټرول اس په ترسره کولو باندې کې کنټرول جمع او د اوپن دپاره یا د خلاصولو دپاره او کنټرول د سیو از دپاره موږ خاص هغه نه لرو شارټکټ نه لرو او د نیو دپاره موږ کنټرول ان وایو. صحیح شو. زه به تاسو ته اوس دا عملي کوم. د موږ دغه ټکسټ دی په دې ډاکومنټ کې د ډاکومنټ نوم دا اوس ډاکومنټ 1 دی. نو دا به زه ووایم کنټرول اس چې زه دا ډاکومنټ ثبت کړم. صحیح شو. دا هم چې کله ثبت ووایو دلته تاسو د ډاکومنټ نوم ورکولی شئ. مثلا دلته وایي چې د ورډ ټریننګ. صحیح شو. په دې ځای کې تاسو ځای انتخابولی چې کوم ځای کې تاسو غواړئ. صحیح شو. نو د انتخاب دپاره به تاسو ولاړ شئ، نیو به ووایئ، نیو به انتخاب کړئ. نیو هم چې انتخاب کړو دلته تاسو وګورئ چې په کوم فایل کې ثبتوئ. مثلا زه به ووایم چې دو پی سي کې دلته به بیا دا نیو آپشن ورته ووایم ډیسکټاپ او په ډیسکټاپ کې به زما د ورډ لرنینګ. صحیح شو. ډاکومنټ مې دلته ثبت کړو. نو د فایل نوم دلته چینج شو. په دغه ځای چې تاسو متوجه شئ ورډ ټریننګ. صحیح شو. کنټرول اوپن دا به زه بیرته بند کړم. دا به چې بند کړم زه به دلته د ورډ ته راشم. په ورډ کې زه دوه رقمه دا خلاصولی شم. یو داسې دی چې په دې باندې ډبل کړم د مو فایل خلاصي. صحیح شو. فایل خلاص شو. دلته ویمه چې فایل دومه موضوع دا ده چې سیو عین فایل ته په بل نو فایل باندې به کلیک کړئ. په فایل به چې کلیک کړو دلته به راشئ سیو از ته چې راغلی په دې به ور کلیک کړئ او ځای به ورته انتخاب کړئ په کوم ځای کې تاسو ثبتوئ. د دو تیار فایل د ډیسکټاپ باندې اکسل لرنینګ پښتو او ورډ. صحیح شو. نو دلته به زه د دوی ورکړم چې ورډ ټریننګ 2 دا به سیو ووایم. نو ما اوس دغه فایل دلته د دغه فایل نوم یعنې عین فایل په دوه نامو باندې شوی دی. صحیح شو. بل کنټرول نیو یا د نوې صفحې خلاصول دي. نو چې که چیرې تاسو کنټرول ونیسئ او ان صحیح شو. پاکه صفحه ده.